زما محترم مسلمانانو ورونو، علماء کرام فرمای په کم ځای کې چې د خرچ کولو ځای وي، د ضرورت او د حاجت ځای وي، ضرورتمندانو حاجتمندانو باندې مصرف کول، مالی مدد کول، دې ته سخاوت ویل کیږي او دا د الله رب العالمین محبوب عمل دی، الله امر دی، الله مخلوق د پاره دا شی ډیر خوښوي چې شا کې د سخاوت ماده وي. او کم سړی چې په ځان باندې، اولاد باندې، په مسلمانانو باندې، فقیرانو، مسکینانو، محتاجانو د دینی امورو کې د خرچ وس لري، توان لري، طاقت لري، بیا نه خرچي، دې ته وایي بخل. او بخل الله ته ناخوښ دی، ناپسند دی. الله رب العالمین د بخیل څخه نفرت راځي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تاسو چې کم د الله په لار کې د الله په مخلوق باندې مال مصرف کوي، یوفى الیکم، الله تعالی وی پورا پورا بدلا در کوم، وانتم لا تظلمون، او تاسو سره به الله وی ظلم نه کیږي. او بخل بارکه الله تعالی فرمایي واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، کم سړی چې بخل کی او تکبر کی، ځان غنی بولی او د قیامت او د جنت تکذیب کی، هغه درواغ بولی، یقین نور باندې لري، فسنيسره للعسرى، الله تعالی وی د لارې به د عمل او زندگی به ور سخت کړم. وما يغني عنه ماله اذا تردى، او د چې کله د هلاکت او تباہی وخت راسي، الله تعالی وی وما يغني عنه ماله، د مال به د ته هیڅ ګټه نه وکړي چې کله الله د تباہی او د بربادی اراده وکړي. قرآن کریم کې الله تعالی برځي فرمایي د بخل بارکه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کم سړی چې د خپل زړه سره بخل وېستي، بخل او کنجوسی، الله تعالی فاولئک هم المفلحون، دا کامیاب انسانان دي. الله رب العالمین دې موږ د بخل څخه نجات راکړي، بخل څخه حفاظت فرمایي. سخاوت ماده د الله په مخلوق باندې، د الله په دین باندې، د الله په کور باندې مصرف کول، خرچ کول توفیق مستنصب کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله سحار سي، دوی ملائکه، دوی فرشته راځي، هر فرشته، هر انسان متعلق دوی فرشته راځي او د هر انسان متعلق د دعا کوي ان اے الله اللهم آتی منفقا خلفا، الله چې کوم څوک ستا په لار کې، ستا په دین، ستا په مخلوق باندې خرج کوي، الله دغه بعد د ته ډبل هغه ورکې رزق ورکې. او بل فرشته وای چې اے الله کوم څوک چې ستا په دین باندې، ستا په مخلوق باندې هغه خرج کوي نه بخل کوي، یا الله چې څومره رزق دې ورکړي د رزق را کم کې. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قسم خوړلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په درو شیانو باندې، قال صلی الله علیه وسلم ثلاثه اقسم علیهن، رسول الله فرمای درې شیان دي زه قسم ور باندې خورم. یو دا ما نقص مال عبد من صدقه، د یو انسان مال د صدقې په وجه باندې الله نبی فرمای نه کمیش، چې څومره مال مصرف کړي هغه الله رب العالمین اضافه فرمای. ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزا، او کم سړی باندې چې ظلم وسی پر هغه ظلم باندې صبر وکي، انتقام وانخلي، الله ته خبر حواله کې، الا زاده الله عزا، الله رب العالمین به د دې سړی عزت ورزياتي. ولا فتح عبد باب مسأله الا فتح الله عليه باب فقر، او الله رب العالمین کم چاچ پر ځان باندې د فقر، د سوال، خلقو سه سوال کی، فقر کی، دا دروازه پر ځان خلاصه که، الله رب العالمین به د باندې د فقر او د مسکینی او د غربت دروازه به خلاصه کی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بنی اسرائیل کې یو سړی متعلق الله والا نیک سړی، د هغه متعلق ورېځې دي، په ورېځو کې یو الله والا، یو د الله ولی واوریدل، اسقي حدیقه فلان، ورېځو ته حکم وسو چې د پلانی باغ وبک، ورېځو ته الله د جانب حکم وسو چې د پلانی سړی باغ باندې اورېږه، ا باندې باران ووروه، د هغه باغ ته اوبه ورکه، الته اورېږه، ورېځ ته دا حکم الله رب العالمین د جانب وسو. سړی چې واوریدل ورېځ کې د اسقي حدیقه فلان، هغه روان دی په لارې باندې د ولی انسان،
چې وکتل لږ مخته چې په کوم ځای باران اوري هلته ولاړې یو الله والا یو سړی دی بیلچه په لاس کې ده هغه په خپل باغ باندې اوبه لګوي ویالې د اوبو ډکې را روانې دي دا چې کومې جوې او باغ و درختې پکې دي دا د اوبو ډکې دي هغه ورته سلام وکړي سلام علیکم ورته وعلیکم سلام او ورته وایي څه کار کوې ستا څه خصوصیات دي څه هغه کوې هغه باغ والا ورته وایي بس مسافر سړی خپل لار باندې زه ویا زه ستاسو ضرور الله د پاره ماته زما د سوال جواب راکې ماته حال ووایه ته کوم عمل کې هغه ورته ولي وجه چیش د باغ والا ورته وایي ما په لارې روان ولم د وریځو کې مو واورېدل وریځو ته د الله د جانبه حکم وسو اسقي حدیقه فلان دستان نوم یې واخست چې د ده باغ اوبه که ته کوم عمل کې چې وریځو ته حکم کیږي چې د ده باغ اوبه که وایي هغه ورته وویله باغ والا چې اوس نو تا خبره واضحه کړله زه چې زما باغ پوخ سي میوه راکښته کم زه دا میوه 3 حصې کم یوه په غریبانو مسکینانو قریبانو رشته دارانو باندې تقسیم کم او یوه خپلو بچانو ته ورکم او یوه حصه چې د هغه خرڅ کم په مارکیټ کې په هغه پیسو باندې بیا د درختو په دې باغ باندې چې کم مصرف کیږي هغه لګوم نو هغه نیک الله والا ورته ویله چې وجم دغه ده چې الله رب العالمین ستا باغ نه ضایع کړي ځکه ته د غریبانو مسکینانو حاجتمندانو خیال پکې ساتې نو دا څوک چې د خپل الله د مخلوق د غریبانو خیال ساتي الله رب العالمین ضرور د کومک او مدد وکړي